سره جبرئیل السلام د مدینه جانان سره ملاقات او په خپل لخپې به جبرئیل علیہ السلام مبارک په دغه خور مبارک وګرځید سبحان الله جبرئیل السلام دغه خور قدر د فرشتو نه تاسو کا زبابا دې کسان وی مړ پیغمبر خو زموستا پشان انسان وکړه منګو جبرئیل السلام نه تاسو چې څنګه الله نه تاسو کا چې حضور مبارک له خدای څومره لوی شان او کمال ورکړي ستا په خله باندې داسې الفاظ د بيدبي راځي څنګه خو زبس ستا په قسمت بدغه بيدبي خدای لیکلی نو خدای دې موږ او تاسو د بيدب او ګستاخونه بچو ساتي الله دې موږ او تاسو بيدب نه کی دغه تار اس کست نه چیړي یعنی دا ډېر باریک تار د خبر بمني ایمان نه مخلاص الله دې موږ او تاسو ټول د دې بيدبونه بچ لګ دړه د اخلاص جبرئیل الصلوۃ والسلام د مدینه منورې په لارو کو سوق چګر دې خپل لخپی بروانو زکه بابا جی مبارک وې زړګي استرګي لګوا د قدم لارن دا حضرت بیخی قدم ندم رخوارن دا پدی کسو کی بجبریل علیہ السلام پی ابلا پدی کسو کی بجبریل علیہ السلام پی ابلا د شوقت لولو رسدا د خبود پارن دا چه دا حرم بزمکگ دی قدم استرگی نگدی چه دا حرم بزمکگ دی قدم استرگی نگدی زړه دی زخمین دی سینه دی هم بیمارن دا دغه هم لسمو ناری خکاری د محبوب د حرما یا الله چې دا څوک سبحان الله وی وی خیا وردا او چې څوک نه وی دي ته مو دغه هم لسمو ناری خکاری د محبوب د حرما یوم کما د فردوس د لړمینارن دا اوس بابا بابو سلام ورشید محبوب روزیتا ایک گنو تاسو 400 کی ناسی زخو بابو سلام دروازه باندې ورننه وتنا آئے ہائے دا بیل باب دے دا محبت اس بابا بابو سلام ورشید محبوب د محبوب روزیتا سینه د عاشق د دی درد کلارن دا بابا جی سلام 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 دا محمد امین عرض کی بحضور دا محبوب دونانوارا ورگی جولے خالی 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 روڑ چاد دی دربارن دا جولے خالی روڑ چاد دی دربارن دا جبریل السلام نہ تپوسو کداغا خورو توی زمان پشان ورزان اول اطلا نبی دا سے الفاظ ہویا دا نبی پا باب کی دا خبری دا سرہ کواما کہ علم در سرہ دے اے علم بر دا خدای پا دا مخ دا پاس در غرزی کلوی مقام خدا در سرہ دا ارے عرض ہے کچی خوشی دا نبی تار دے دا محبت تو چیڑا اگی پسی دے بے دبیو کا عرصنا با دے خدای پاک مٹھو کی دا حضور مبارک دا محبت باب لٹوا چی ایمان تر تقویت و درجی دا لخدای دے اللہ دا حضور مبارک محبت زموستا پسینے کی یاد جبریل السلام مبارک جنت العرشا
جبریل علیہ السلام بچ کله مدینی منوره تراغه نو غم جنت وکړ سبحان الله ځکه چې کوم حدیث مبارک ویزان دی در ریاض الجنت په ټوټه کې اے نبی مبارک فرمای ما بین بیتی او هغه ځکه منبر دی و منبری روضه من ریاض الجنه هغه زما د روزي د کور زمانه روزي د هر زمانه هغه منبر دا ټوټه او د عیسی آقا مولا فرمای دا د جنت مبارک سبحان الله او د غوستوان جبريل چې د دام په جنت کې سبحان الله جنت هغه عیسی کې دا او چې کوم کسان لاړ او تللی دي جنت البقیع ته یا ریاض الجنت ته بد په جنت پزمکه قدمونه خېدي سبحان الله د حضور مبارک شفاعت ولا واجب شوی دی سبحان الله خدای زموږ ټولو نصیب کړه امين جبريل السلام مبارک جنت تلاړ او چې جنت تلاړو الله ورته وی جبريل السلام د جنت نمشک انبر روڑا سبحان الله د جنت ن کافور روڑا سبحان الله د جنت ن زعفران روڑا سبحان الله د جنت ن مائی معین روڑا سبحان الله د جنت نا سلسلبیل روڑا د جنت نا شراب و تسنیم روڑا جبریل علیہ السلام چلاڑا با جنت کی گرزی نو مشکی راواغشت کافوری راواغشت زعفرانی راواغشت اوے مائی معینی راواغشت گلی سنبلی راواغشت سلسلبیلی راواغشت شراب و تسنیمی راواغشت الکه دا څنګه دا سخی کوم سړی چې دوی جوړه کی کنه هغه باندې هغه نسخه غلي کلی وی دا فارموله ده پکې نعمت الله شه دا فارموله ده دا پکې ده دا پکې ده دا پکې ده دا پکې ده حکیم صاحب چې دوا جوړای وی حضرت دوی د لجوړو به خو ګور زعفران ډیر ګران دي خدای خبر پسو باندې شمشه وته وی کما شو ته وی پسو باندې ما شدا تولدا هغه ورته وی ارزجی خو دوی را ل برابر کنو بیا وی زعفران پلان فلان پلان پلان تخم صفوف پکې ذکر کړي غونډه نسخه ذکر کړي چې غونډار څه تیار کی بیا وته وی د اجزا چې جوړ شوی دي د دې نسخو نه جوړ شوی دي د مدینه د جانان وجود چې جوړ شوی دي د دې نسخو نه پام کوي چې سبحان الله زه ته دا دونه خپل خبرې کوم او تاسو شونډې سبحان الله کتا سنوې دا کوم مرګري چې ګوري والله دی یقینو کا غالبا نن دور وځي مخ کې د بلوچستان کوټه مې یو مرګري ټلیفون کو د بلوچستان نه ما ته وی شرف علي جان استاد مې او پیدا تقریر تکه مې مزي کوم بل څه خود کوي کنه سبحان الله ویره خدای خو د لړ خیر درکا مې خدای تعالی خیر درکا وی په ایمان چې دا بلوچان دې داسې کړی دي کدا و چې ته دا تقریر کینو وی ټول ته جاړي او د حضور د محبت غشیرینی په تقسیم بیا ما ته وی چې مهرباني وکړه زه حکیمی ما وی که مره سینه مسله راځي نو مرچ را ته یاد کو فلان او فلان نسخه را درای کی وی دا نسخه استعمالوا نو که مره د خکار کینو چې زمام در سره ثواب کی وی د دې پیسه لمه خو د حضور د خاطر بغیر پیسه تا ته وی مې ما باندې د خدای مهرباني دي دا د خدای کرم نوازی ده حیران بشي چې د حضور پاک مبارک میں داسې شان دي بنو لکی مروت در اسمیل خان مرګری ما ته بلو ټلیفونو کما ته مؤنث ټیم برکه میں زیات لا دغه چې ډیر زیات لري د 3 ورځې خامخا لګي نو ما ته د وادي کړی دی لہذا دغه وادو د وجه تاو ته معذرت خوېما ځکه چې زما دروازې پروګرام نیو د شپې نیو سبا مې نو بیا ټیکتا شپې له سړی درشي دا زمونږ د وزیرستان مرګري چي دي دل ترازی ما ته دو نوی چې مولانا صاحب زی خو 2-3 شپو خامخا ماګی ته معذرت کړی دی ما پته ډیر دغه کوئی کسان ډیر پمینو خو د جمعې منځل هغه که خلک د غرنه را کوزيږي وی چې راشینو بیا به د نزینه که خیری نو ماګی ته تاسو څنګه ویږي التم لا یو تاسو چلیږي بدا د خدای مهرباني ده نو سدي زړه په دې فخر کوم او تاسو به فخر وکړئ چې شکر دی چې زموږ استاد د اجری
ما تاسو ته وی چې موږ دلته ناست یو زموږ ازلی د مدینې د جانان په دربار شریف کې عاشقان رو لګید چې حضرت د حضور د خاطره په وزیرستان کې مدا د حضور د خاطره بلوچستان کې مدا یاره دا د خدای مهرباني وګوره خدای دې زموږ استاد د ټولو د ازلی قبول کړي چې کوم مرګري وسره ک نارینه ک زنا خدای دې ول ډیر خیر ورکړي چې زموږ د الله یو په محبت باندې ګوري بس دا نقطې می ذکر کی مشک مبارک کافور مبارک زعفران مبارک گل سنبل مبارک مائی معین مبارک سلسلوین مبارک شراب و تسلیم مبارک دا نسخی بل جمعہ کی با دا مشک و تذکرہ کوما دا کافور با انشاءاللہ کوما دا زعفران و بکوما نسخی میں مخ کے ذکر کی او انشاءاللہ دا حضور مبارک شان با پدی کے بیاستایو کے خیری مات یو گلوی بولی گئے داتا کو دا حضور مبارک پیدائش چتا پروگرام للار شی بس مختصر راشو بس وی چی بدیر پوروی دا جمعی کے خو لگے میں جمعی نخو بغیر زمان کار دا حضور شفت مبارک لے او خدای دے اگر لکلو والا چی چای لکل کلی دی کنا زوی میں غیت زرد ما دارا چی دا سی خول ملغلری قلم لکلی دی کنا چی زاغتو ایم خدایا چی دا کم قلم دا نسخی دا حضور دا محبت را غشتی دی دا قلم بختور دا سترگی بختوری آغا لسون بختور چی مصنف دا حضور مبارک دا کلی دا بدن دا اجزا ذکر کئی واللہ زاغتم دعا کم میں خدایا دا صاحب با پا قبر کی پروتی خدایا دیر خیر والا پا قبر کی دیر خیر والا ورکا زکا قلمی دا حضور مبارک شان بیان کردی عقلی ذہنی دا حضور سر نسبت لرلے دے نو اللہ زمون دا ٹول ملگرو دا زیریم قبول کا اور دا ٹول ملگری دا دنیا و دا آخرت پا خوشحالو باندے سر زمان مالا مال کا ٹول لڑیر خیر در خیر دا ٹول ملگری خوشحال پخکول پیغمبر پاک دلد اخلاص درو شریف ہوئے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ ویتر کریم معلوم لکا الہ العالمین پروردگار علم ظلم پا حال بند رحمو کی گناہوں بار امدافق الامراء کاگی ہر قسم ظالمان و مرشانو کی نگرو منافقان و واکاران و مصدان و حاسدان زمکی دا اسمان دا عذابون و تانو تاثرون اسپتانون و حادثات سماوی اردوینا خدای دا طول ملگری سردما محوص وامن کی بچسان الہ العالمین اعظم نفی طریقت رہبر شریعت مولانا غلام نقشبندی سے پا قبر انوار و برکان پیر محمد طیب سے اللہ قبر کی خوشحال بابا سے رحمت اللہ علیہ درجی بلندگی دامان بابا سے تنگی وجفی صبح حضرت سے مبارک صاحبان دا قدری مبارکی نقشبندی مبارکی سلودی مبارکی چشتی مبارکی میرا تمام اور یہ کرام مستردار خطب ربانی محوس وعاند شیخ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سوار سے بڑی سے سرکانوں سے بندری سے دامان بابائی سے تنگی وجفی صبح حضرت سے مبارک سرزمون دا والدینو کریمینو استاسو دا مشرانو خدای دا طولو پا قبرونو انوارو برکات دا طولو درجات بلند کی دا دا پاکانو پا خاطر بانے خدای من فقیرانو بانے خصوصی رحمتون نازل کی بیماران چسونی پہ اخلاص دعاو کے کورونو کی اسپتالونو کی نارینی زنانی معشومان بڑاگان زوانان مسردہ مرگری بیماران دی پا تکلیفان رازی سونا بیمارانی دی حاضر مجمع کے سونا بیمارانی ظاہرن باطنن کور پا بار معشومان نوجوانان رشتہ داران اے دی اسپتال تورشا قسمہ قسم بیماروں کے خلق پا بیڈونو پا بیماروں کے مفتلا دی مجمع کے بعضی مرگری بھی ٹولو تا دی خدای سرزمونگا اخبر لالی دو اللہ نے ٹول بیماراؤں اللہ سرزمونگا صحت کاملہ عاجلہ قائمہ دائمہ دنی کم اللہ پارا قرضداری سورہ پکیوی کدا اللہ قرضداری خدای دراتا غنڈی بقائی را ماف کی خدای دراتا غنڈی بقائی را ماف کی خدای دراتا دا نبی پا خاطر غنڈی بقائی اب خدای دا خدای دا بندگانو قرضون را باندی نو خدای را لراکا چه قرضون ولا ادا کو را لراکا دا نبی پا خاطر را لراکا چه قرضون ادا کو ہم دا طولو یا اللہ کریم ربا بند بیڑی روانا کا اخیر خاتمم خراب مکا زمون مرگری یاران دوستان خدای کور پا بار پا بچو پا بدن پا جیبونو پا جامو اے پا ہر زی پا ہر میدان سرزما خوشحال و آباد
اور رب العالمین جل دامان نبی سے مبارک قاری سے محترم تلی دعا وقتوں کے سرد مرگر شپیتا غالباً قافلے کے شپیتا مرگری دی پہلا دو کہ اللہ پا خیر و عافیت بانے واپس راولی التر و تخدی منگم دعا کی وریا اوساس و زمین ٹھولو دن پا کہ خدای نمبر راولی در مبارک دیدار دن ملڑی عذاب و سر اللہ نصیب کی دسون مرگری چی پا محبت رازی دلتا یا اللہ کریم ربک مشران دی که نوجوانان لری نزدینا نو دا مونگ لنا رازی دستا دا حضور مبارک محبت لدلتا رازی که دل تکم ناستی او لایو مرگری ناستی طول اللہ سونا پور تکڑی یا اللہ دخبل جاہ و جلال پا خاطر دخبل ربوبیت و سمدیت پا خاطر دخبل چشان و مرتبی پا خاطر دا بیت اللہ شریف دا طور غلاب پا خاطر دا میزاب رحمت مقام ابراہیم حجر اسود صفا مروہ دا شعر اللہ پا خاطر دا مدینی منوری دا جانان دا خکل رخصار نبوت پا خاطر دا خکل زد پا خاطر دا گنبت حضرہ پا خاطر خواکی و سرکم مرگری ابا بکر صدیق عمر فاروق مبارکان پر دا بدر و دا خود دا شہدائی کرام پر دا جنت البقیر صحابہ پا خاطر یا اللہ دا نیکان و اولیاء و صلحاء پا خاطر دا دل شپار قرآن کریم پا خاطر یا طول مرگر و لاسونی نیولی تا تا سر زمان ورلا خدای پا دی لاسونو کے دیر یا اللہ دیر خدا یا دیر خیرون و برکتون راواز ومال اولادی برکتو نکیر پکاروبارونو برکتو نکیر وامرونو برکتو نکیر یا اللہ پا مال اولاد برکتو تولو ملگر اللہ دنیا و دا آخرت خیرون ورکتو ڈاکٹر صاحب اکرام اللہ صاحب دا خو ضرور سڑے دی کہنا اکرام اللہ صاحب تم دو کہ ٹول مرگری چیزمون کم دے مرگری دی دا حضور دمینی عاشقان دی ٹول دی خدای خوشحال ہے کی چسون مرگری زمون دا لا یوری ناری نظر ٹول دے اللہ دیر خیر ورکی ٹول مرگری ران دوستان دے اللہ خوشحال ما تم دو کہ چھ خدای میں دا مرگ خیر سلگے پورے دا دغه نبی دا شان دا بیانولو دا پارا دا دنیا گر گر تورسے آو دا ترانی دی ملا نصیب کی دا محمد دی ملا نصیب کی دربار شریف تا دعو کے خادمین معاونین مناگیری سونا خدمتوں نکی اللہ خوشحال کی سار کی لسو بجو ٹیم کی زمین محترم نعمت اللہ سیب دی دا اللہ دا نمونو دا اورادی نظیریی دا اسماء الحسنہ مبارک دا اللہ دا نمو دا حضور اسلام دا درودونو کل ختم مبارک کی اللہ نے چمنستان قائم او دائم سر کم مرگری پکی سالی ٹول دے خدای خوشحال کی جوی منزل کم مرگری پمین رازی دا سپینگیری وی نما نوجوانانی نما حافظانی نما قاریانی نما علماء صلحاء نیکان خلقی نما مقبلی نشو در کوئی لسون خدای تنیولی دی دا قف کل خدای در پا دیلاس کی سر زماڑی خیر مدد کا طول مرگری خدای خوشحال آباد کا خدای پا دنیام خیستا لرا سر زمان زنکدن قبر کے اللہ تعالی دا حضور مبارک دا خاطرہ دا خیر ما میرے مون طولو سرو کا زنکدن کے زمن طولو پیوزے دا کلمہ نصیب کچھ لا الہ